تاسو ته پته شته که نو دا شی اصل کې څه شی دی؟ دا پیژنې که نه پیژنې؟ دا اصل کې دی که نه اونین، کوم ده چې موږ وایو څه شی؟ پیاز. اوس ته چې کله پیاز کټ کې نو ستا سترګو نه د اوښکې ولیږي. د دې شاته مین وجه او مین ریزن څه دی؟ صحیح ده؟ نن موږ په دې ویډیو کې دا وایو چې کله ته پیاز کټ کې ستا سترګو نه اوښکې ولیږي. صحیح ده؟ دې شاته ساینسو څه وایي؟ لومړی ځان په دې پوهېږه که نه چې په دې پیاز کې دنده موجود دي واړه واړه سیز، وړې وړې خلیې. صحیح ده؟ او هغې تعداد په میلیونز آپو تعداد دی. صحیح ده؟ بل په دې پیاز کې دنده بل شی موجود دی چې هغې ته موږ وایو څه شی؟ یو خاص قسمه کیمیکلز پکې هم موجود دي. صحیح ده؟ کیمیکلز. بل پکې موجود دي انزایمز. صحیح ده؟ اوس انزایم څه ته وایي؟ انزایم زموږ سره یو بایولوژیکل کیټالیسټ دی چې کوم سپیډ اپ کیمیکل ریاکشن هغې له منډه ورکوي. صحیح ده؟ اوس په دې کې به هر حال بایوسیټنز. صحیح ده؟ سمپل وایو چې دې اصل کې شاته څه وجه ده. صحیح ده؟ چې ته پیاز کټ کې او ستا سترګو نه اوښکې ځي. نو چې کله ته دا پیاز کټ کې دا کم سیلز چې دي دا پیاز چې کله په خپل فارم کې وي دا بیل بیل پراته وي. چې ته کله دا پیاز کټ کې نو دا سیلز غونډ رایوځای شي او یو ګیس جوړ کړي. هغه ګیس څه وایي؟ سن پروپینټیل ایس اکساید. دا قسمه ګیس دا ډېر خطرناک ګیس دی. نو چې کله ته دا پیاز کټ کې نو دا پیاز دا ګیس پیدا کړي. دا پیاز په هوا کې لاړ شي او ستا سترګو ته درشي نو په دغه وجه باندې ستا سترګو نه به اوښکې روانې. اوس په دې سترګه کې دنده څه چل کېږي چې ستا نه اوښکې روانې شي؟ صحیح ده؟ ګوره د دې سترګو نه تاو ده یو پرده دنده په سترګو کې موجود ده، هغې ته موږ وایو ټیرز. صحیح ده؟ نو چې کله دا ګیسو دا خطرناک ګیس دا غټ پیلاړي دی. صحیح ده؟ دا چې کله د سترګو د پردې سره ولګي دا اریټیشن کاز کړي، هغه جلن غوندې کاز کړي. بیا دغه میسج لاړ شي دماغو ته پیغام لاړ شي چې هلکه څوک در باندې حمله کوي. ګورئ صحیح ده؟ دغه ورکړي ریسپانس ته ټیر ګلینډز ته. صحیح ده؟ کوم چې د اوښکو مین ګلینډز دی دغه ورکړي ټیر ګلینډز ته. صحیح ده؟ چې باچا اوښکې خارجې کړه، اوښکې خارجې کړه او دا شی بار وباسه. دا سترګې به یې اوښکې وباسي او دا کم دا ګیس چې دی دا بهر ځان سره وباسي. نقصاندeh مادې دغه طریقې سره کله پکې ماش سترګې کې لاړ شي که نه نو سترګه بیا هم اوښکه کوي. صحیح ده؟ دا دې وجې نه کوي چې سترګه صفا شي او دا ګندګي ترې لرې شي. اوس یو بله ناشنا خبره وه، هغه کومه خبره ده؟ ګوره په دې پیاز کې دنده قدرتي الله پاک داسې یو سیستم دلی دی چې کله دا حشرات یا منګ دا کټ کوو نو داسې قسمه کیمیکلز دې کې موجود دي دا د خپل ځان دفاع یعنې ډیفینس هم کولی شي. صحیح ده؟ د خیم یو 3 طریقې چې ته پیاز کټ کې او ستا سترګو نه به اوښکې بیخي نه ځي. اوس هغه طریقې کومې دي؟ لومړنۍ په دې کې دا طریقه ده که نه ته دا پیاز څه که دا فریز که دا به په برش کې کېدي چې پیاز یخ شي نو بیا دا ګیس نه جوړېږي. صحیح ده؟ یو طریقه. دویمه څه ده؟ ته یوز کوه شارپ چاقو. صحیح ده؟ یا شارپ چاړه تیره په تیره چاړې کټ کوه دې غپلاره موښکو نشي کولی بیا ستا سترګه. صحیح ده؟ بله طریقه کومه ده؟ بله طریقه دا ده که نه چې د کلاو په هوادار ځای کې صحیح ده د وینډو سایډ سره د کړکۍ سره څه کوه؟ کټینګ کوه. نو په دې طریقې سره دا دې طریقې دي په دې طریقې سره بیا ستا سترګه اوښکه نه کوي او دا کیس په بله طریقې سره خارجېږي. نو لحاظه که بله پیره ته چې ته پیاز کټ کې یا تاسو پیاز کټ کوئ او سترګو نه اوښکې لاړه شوله نو پوه شه چې موږ ته دې سیب څه ښودلي چې موږ دې یو خبره کړې وه چې دا پیاز یو قسم له کیمیکلز خارجوي دا په هغې وجه باندې زموږ سترګو نه اوښکې روانې شي. صحیح ده؟ نه ته خفه یې نه څه بل څه غم شوی یو بس هسې بېسه ژاړې. صحیح ده؟ نو مین وجه څه ده؟ دا ګیس ده. امید ساتم ته په دې باندې ښه پوهې شوې چې دا سترګو نه اوښکه ولیږي. صحیح ده؟ نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره فالو هم کړئ او کمنټ ګورئ لازمي وکړئ. والسلام.